بسم الله الرحمن الرحیم. نن نوشتم درس ده او د میلینګ مرج یا میل مرج ورته ویل کیږي. دا یو مستقله مینو ده او دې مینو کې درې اهم کمانډونه دي. درې وانه زه تاسو ته تشریح کوم. اول چې ده انویلپ ده او بیا لیبل ده او بیا سٹارټ میل مرج ده. دا درې کمانډونه دلته خلاص ویلو ته به زوم اړتیا نه ځکه بیا کله کله نوی کسانو نو ورکس یا کله څوک ویډیو ګوري نو زه دلته اول انویلپ ته ځم. انویلپ نوی سفر اوله مدلته موږ تاسو لیکنه کړې هغه عنوان وی خرابېږي. کنټرول ان وهم نوی سفر راغله. نوی سفر کې زه نننی درس میل مرج ته ځم. دلته انویلپ کې دا د ستاسو یو مکتوب ولیکل او مکتوب غاړه یو پاکټ کې واچوي. پاکټ کې ته ادرس ولیکې چې چاته ورلېږي مرسل او مرسل الیه دواړه ولیکې یا واپسی پته او چاته سی ورلېږي هغه ته ولیکې یا ډاک په ذریعہ یا داسې یا کله دواړو پتو ته ضرورت وي یوې ته لیکلو اړتیا یې دلته موږ دا ووهو. دا موږ ته پاکټونه راښیي مختلف سایزونه دي د پاکټونو. نو دلته چې ده موږ دغه لیکو ډیلیوري اډرس چې چاته ورلېږو. لکه اوس موږ فرض نه خط لیکو رسمي کوم ادارې ته ولېږئ او تاسو باید هغه د ادارې نوم ولیکئ یا موږ یو کس ته یې لیکو. فرض زه غواړم دا خط لیږم احمد خان ته یې لیږم. احمد خان ده او دا خیرخانه مینه او بیا کابل افغانستان او بیا دلته که تاسو دغه دقیق ادرس لیکل غواړئ دلته ولیکئ. فرض اصول خو دا دی چې کور نمبر فرضاً 22 یا بل خیرخانه مې دا ولیکل او واپسي ادرس دلته خپل ادرس ورته ولیکئ. خپل فرضاً هر ځای کې چې ته اوسېږې ته فرضاً ورته ولیکئ چې زه پېښور او بیا دلته ورته ولیکو پاکستان. تفصیلي ادرس ورته ولیکئ یا په بل تعبیر سره دلته مرسل الیه چاته لیږي دغه ادارې لکه اوس تعلیم تربیت یو څوک یو خط مکتوب لیږي او دلته عالی تحصیلاتو له طرفه لیکل کېږي نو دلته عالی تحصیلاتو لیکو دلته هغه ولیکو او بس. دا دلته پاکټونو سایزونو او اندازو هغه انتخابېږي. خو دا خو عام تعامل ډېر نه نو که اوس موږ په پاکټ باندې همداسې چپایي پرنټ ایستل غواړو نو په همدې ترتیب باندې موږ ایستلی شي. نو دلته ورته ووایو ایډ ټو ډاکومنټ. ایډ ټو ډاکومنټ چې ورته ووایو یس به یې کوم. نو بس دلته ګوره که تاسو فکر یې دلته هغه اډرس ولیکل دلته یې واپسي پته چې موږ پېښور نه لیږلی ده او دا کابل ته لیږلی دا یې ولیکل او په عین حال کې دا د پاکټ سایز یې راته راکړو. د عام سایزونه تقریبا دغه سایزونه دي. نو که اوس موږ دا پاڼه پرنټوو او پرنټر ته یو پاکټ ور واچوو نو هغه به فکس او دقیق دې ته ضرورت نشته ته ځای بدل کړې یا کته پورته کې. کله کله داسې چې موږ سایز صحیح رعایت کړی نه وي نو هغه په هغه ساحه کې راشي چې هغه د کاغذ له ساحې نه بهر ځای وي نو هغه ځای کې راشي. نو په همدې خاطر باندې دا کمانډ ښه خوندور کمانډ ده. که ته ډېر رسمي کار غواړې او دا پاکټ باندې چاته څوک مخاطب کوي چاته ورلېږي هغه په کمپیوټر یا په پرنټر باندې چاپ کې ولیکي په دا ښه طریقه ده. بس دلته به ځایونه هم دغه شو که دې کې لږ تاسو کته پورته بیولی یم شئ لکه عام ټکس باکس ده هغې کې هم لیکلی شئ. دې کې فونټ ورته بدلولی سایز هغه ستاسو خپل کار ده. او دا موضوع ختمه شوله. دا د انویلپ دی. دوم بیا زه یو بل نوې صفحه خلاصوم. نوې صفحه چې م خلاصه کړه دلته بیا دوم کمانډ ته ځو. میلینګ کې لیبل ته ځو. لیبل د دې لپاره استعمالیږي په یو موضوع باندې په یو کاغذ ته یو 20 30 40 لیبلې چاپول غواړي. فرضاً ته په بل تعبیر تا سره دکان کې مال راغلی دغه مال مواصفات یا مشخصات او قیمت ده هغه 40 دغه راغلی دي 40 دانې راغلی دي. نو که ته غواړې چې هغوی هر یو لپاره هغه نوم یې ولیکې مواصفات یې ولیکې او قیمت یې ولیکې نو دې لپاره چې یو لیکې هغه وخت ضایع کېږي. نو موږ لیبلو ته راځو. یا په دفتر کې هم دغسې ځینې مسایل استعمالیږي چې یوه لیکنه یې هغه تا ته په کثرت سره پکار ده یا په چوکیو څه شی لګوي یا په میزونو باندې یو څه شی لګوي. دیوال باندې بعضې اوقاتو کې څه خاص احتیاطي تدابیر وي لیکلي وي وړوکې غوندې
لیبل غوندي، خو د دې مطلب دا وړوکی لکه دا یو A4 سایز کې شل 25 ته ځای کول غواړي. نو دا لیبل ته به لاړ شو. لیبل کې تر ټولو نه مخکې فرضاً دلته دا لیبل ده، لیبل ته ځو. نو دلته چې موږ څه لیکل غواړو، یا دا په بل تعبیر دا هم د موږ ادرسونه ولیکل په یو وارم چاپ کړل، نو بس بیا چې کله موږ دغه راخلو پاکټ راخلو دا لیبل پیسري کوو به دا دغه ده. او د دې لپاره یو قسم دغه خرڅېږي کاغذونه اشیا تصریح لري، نو تاسو کولی شئ هغې نه هم استفاده وکړئ، یو ځل پرنټ پرې وکړئ، که کله هم دې لیبل ته ضرورت شو دا به هغه دغه کوي قیچي به یې کوي او په دې دغه به پاکټ به یې ولګوئ چاته یې ورلېږئ، نو ډېر ښه په یو وار باندې هغه ادرسونه د چا چې هغه تاسو چاپولی شئ. زه فرضاً دلته ورته ولیکم فرضاً کمپیوټرونه ما سره راغلي دي، یو 100 کمپیوټر راغلي دي، یو قسم دي، نو هغه ته زه ولیکم فرضاً د کمپیوټر ماډل د انګریزي کې ولیکو ډیل، او فرضاً دا 3540 ده i3 یو قسم یا i5 ماډل ده، دا مې ولیکل او بیا لاندې ولیکم چې 4GB ریم ده، 4GB او 4GB او 500GB هارد ډیسک ده دغه، او لاندې نور مواصفات ولیکم فرضاً سکرین چې ده هغه 13.3 سکرین یې ده، لکه سکرین هم ډېر دغه یې مهم وي. او دلته بیا ورته ولیکم دغه قیمت یې ولیکم RS هغه ورته ولیکم فرضاً 40,000. دا اوس ما دا لیبل ډېر پکار ده، نو دا لیبل مې دلته جوړ کړو ومې لیکل. د هغې لپاره به تاسو دلته کلیک کوئ، دلته به تاسو کاغذ سایز ورته انتخابوئ. موږ عام دغه باندې A4 سایز فرضاً انتخابوئ، یو پورټریټ یو لینډسکیپ، نو صفحه د پورټریټ پرته، پورټریټ مطلب دا ولاړه صفحه دی، نو دا مې اوکې کړل او دلته نیو لیبل ورته ورکوم. دا نیو لیبل دلته چې لاړ شو دلته تعداد د لیبلو ده، تعداد د لیبل دی، یو خو دې لیبل ته زه نوم ورکوم، لیبل ته نوم ورکوم فرضاً د دې ته لیبل ته نوم ورکوم ډیل، او دغه نوم ورته ورکوم 340 ماډل ده دی 340 یا 40. دا خو لیبل نوم شو په دې ځای کې. او دلته شو لیبل هایټ، د لیبل هایټ له دې ځای نه واخله تر دې ځای دا یو لیبل ده، او چتوالی څومره ده 1 انچ ما ورته ورکړی. که تاسو غواړئ 2 انچ یې کړئ 3 انچ یې کړئ یا یې کم کړئ. طبعا لیبل چې ورکوي لیبل به واړه وي، ځکه غټ یي پوره پاڼه خو هغه خو موږ سره عام A4 سایز دی یا A4 هاف وي. او د دې لیبل عرض څومره ده 1.5 انچ ده 1.5 انچ عرض شولو. نو اوس زه ورته وایم چې ما ته تعداد د لیبلو راکړه، داسې د یو لیبل دلته یې د هغه څنګ کې بل لیبل یې بل یې داسې ما ته په یو پاڼه کې 15 لیبل راکړه د چپ طرف نه ښي لوري ته، او داسې لاندې 11 لیبل یې ما تعداد ورته لیکلی. نو زه دا خو انشاءالله وشو پوه شو دی باندې. دلته چې دا فاصله ده د دې لیبلو منځ کې، دلته د څومره فاصله یا دلته د 2 لیبلو منځ کې فاصله، دلته ما 1 انچ او 1.5 دا دومره ورکړي ده، دا هغوی خپل منځ کې فاصلې دي. او دلته کاغذ A4 تاسو ولیدو چې ما ورته انتخاب کړه، دا مې انتخاب کړی دی. نو ورته اوکې کړو، زه دا لږ زیاتوم 11 په ځای دلته ورته لیکم 14 مې ولیکل، نو دی ما ته میسیج راکوي 14 چې سر په سر نه ځایږي، زیات نه زیات دا ما چې کوم لیبل سایز ورکړی ما 1.5 انچ ورکړی، 1.5 انچ زیات نه زیات 9 یا 10 یا 11 به ځای شي. لکه د موږ پاڼه چې دا 12 که 12.5 انچ وي، نو په 12.5 زیات نه زیات چې دا ټول لیبل یې راواخلي 1.5 شي، یا د 10 ځای شي یا د 11 ځای شي. نو دی اوس ما ته میسیج کوي، جواب یې راکړو چې دا تا کوم تعداد دی ورښودلی ده، نمبر اکراس چپ طرف ته او کته دا یو زیات دا کم که لږ ښه شه، مطلب یې دا ده. زه دا بیا ورته لیکم 14 په ځای باندې 12 لیکم ورته، اوکې 12 هم را سره نه مني، وایي 12 دې کې نه ځایږي، لږ نور هم ښه شه. زه دا ځل ورته لیکم دغه 11 لیکم. دا خو اوس ما هغه اخري حد ته رسولی. تاسو داسې چل وکړئ له 2 او 3 ونه شروع کړئ، بیا راشئ بیا یو زیاتوئ تر څو هغه اخري حد تاسو ته معلوم شي. دا مې اوکې کړو او هغه اوس 11 دانې پکې ځای په ځای کېدای شي، یعنې ممکن دی. دا له دې نیو لیبل نه دا ځای راغی، ډیلیټ لیبل ختموي، ډیټیلز معلومات ورکوي. دا زه اوکې کړم او داسې مې اوکې کړو. او دلته ورته وایم پرنټ مطلب ډایرکټ یې پرنټ کړه، دلته موږ ته په پاڼه کې نه ښکاروي، ډایرکټ یې پرنټوي راته. او نیو ډاکومنټ لکه نوې صفحه کې ماته دا شی ښکاره کړه. داسې کله موږ نوې صفحې ته لاړو، د
دا اوس ګورئ تاسو هماغه لیبل یې راته دغه کړو هغه تعداد چې دلته موږ ورته لیکلي وو 15 1 2 3 4 5 دي او لاندې مې 11 لیکلي وو اوس موږ ته 11 لیبل یې راکړي ګوره لاندې پاڼه ختمه شوې د بل گنجایش نشته 12 ځای شي نو دا اوس موږ په یو کمانډ باندې مختلفې لیبل یې راکړي دا خط ته او پاتې شو دا تاسو په همدې اندازه باندې کټ کولی شي او نور خو تاسو ښه پوهېږئ دا اوس دا کمپیوټر په څه طریقې سره لیبل موږ ته ښکاره کړو او دلته پوښتنه نه کېږي که نه ما تاسو وایي چې دا په څه شي کې ښکاره شو تاسو جواب به دا چې دا ټیبل کې راته راوستل ټیبل کې دا هر یو سیل ده یو سیل ده دې سره ګوره دا لی اوټ ته لاړ شئ د ټیبل مینو یې درته راوسته دا ډیزاین دا خو ټیبل مینو وه لکه موږ چې مخکې څنګه ټیبل رسمول دا هماغه ټیبل ده او دلته دا خطونه چې دي دې ته ګریډ لاین ورته ویل کېږي دغه پیکه خطونه دي دا پرنټ کې نه راځي او موږ تاسو دې لپاره غټه نښه دا ښودلې وه چې پرنټ پریویو کې به وګورو پرنټ پریویو کې وګوره خطونه بیخي له سره شته نه نو موږ بیا څه کوو دلته ویو ګریډ لاین دا ګریډ لاین موږ ورته ویل چې ښکاره کوئ دا پیکه خطونه اوس ورته هم پوره کېږه دا موږ مخکې دا درس ویلی وو هسې صرف دې لپاره چې تاسو پوه شئ دوی دا کار راته وکړو دا یې په ټیبل کې وکړو او داسې بیا ورته هم ښکاره یې کړه چې ما ته صرف اندازه شي نور دا لیکنه منځ ته راوستل غواړي هغه په دې باندې کېږي ټول ټیبل سلیکټ کړه او دلته ورته وایي دا لیکنه منځ کې راوله نو دلته موږ که غواړو په دې ځای باندې دا ټیبل ټول سلیکټ کوو او دلته ورته وایي دا ټول ټیبل کې دا لیکنه منځ ته بوځه یا نور رنګونه پې اپلای کوو ډیزاینونه پې اپلای کوو هغه تاسو داسې پې اپلای کړئ او دلته سور رنګ ورته ورکوو یا بل رنګ هغه به په دې ټول لیبلو باندې چې به دا به تاسو سره پراتي او دا په پرنټ به یې کوئ او سټیکر کاغذ وي سټیکر کاغذ باندې پرنټ کې کله په څه باندې لګوي باندې ته ضرورت او کدا اوس تقریبا 15 داسې دی 11 کته دی 15 په لس کې 50 سټیکر شولې او که 15 سټیکر ته بازار کې چاپوي اولي چاپوي نو وخت هم ضایع کیږي ته خپل کور کې به دا سټیکر صرف کاغذ سټیکر راوړه په هغه باندې چاپ کا نور په هر څه شي باندې ته لګوي دفتر کې استعمالي دکان کې مختلف امور لپاره هغه هر چا خپل ذهن د چیرته استعمالولای شي دا موږ ته لیبل کمپیوټر په اتومات شکل سره راکو او موږ زه د چل کوم موږ تاسو درس ویلی و کدا کمانډ ته نه میزده دا زه کاپی کوم دا لیکنه زما په کار ده او بل بیا زه ځم لاندې کنټرول ان وهم نوې صفحه راولم دا بل صفحه رااله دا مې هغه پرې کو یا بیخي له سره بل صفحه مې خلاصه کړه نو زه دلته ځم همدغه کار زه کوم دلته که فکر نه ټیبل نه کمپیوټر هم ټیبل هو راته راکړه دلته ټیبل ورته وایم یا دلته ورته وایم انسرټ ټیبل او دلته 15 دي تیار او دلته ورته 11 ځایږي وړې وړې ټیبل راته راکړه یا 8 راکړه یا 10 راکړه دا ټیبل راته راکړي او دا زه ټول هغه ټیبل مې را کاپي کړی ده په عادي شکل سره کوم جوړول غواړو کنټرول وی وهم هغه دلته راغی هغه را کاپي شوم په فکر سره دا لیک لیکنه مې کاپي کړی دا څنګه په دې ترتیب هم تاسو کولای شئ چې لیبل داسې جوړ کړئ خو ښه طریقه هغه د هغه اصولي طریقه ده په هغې باندې سړی هغې نه استفاده وکړي هغه ښه طریقه ده بیا زه دریم درس دلته زموږ ستاسو دا دغې ده سټارټ میل مرج سټارټ میل مرج دا هم ډېر مزیدار او خوندور او مفید کمانډ ده دې ګټه دا وي دې ګټه داسې وي که کله هم تاسو سره فرضاً یو 1500 کسان دي د 1500 کسانو ته یو دعوتنامه لیږي دعوتنامه کې طبعا موضوع ولیکلي او دغه تاریخ یو هر شی یو صرف برسي خطاب ورته کوي مخاطب کوي هغه کس بدل وی لنورونه نو صرف هغه کس چې بدل وي هغه به بدلوي یا تاریخ به کې بدل راځي یا شماره راځي نو د دې لپاره به اول موږ زو یو جدول به عادي جدول به جوړو عادي جدول ما دلته یو جوړ کړی ده هغه ته بلار شو هغه به خلاص کوم زه نو چې دې لپاره چې کوم دلته جوړو دا ولې وخت ضایع کیږي دا نور به زه بند کوم دې ضرورت نشته نو عادي دا شماره په نوم باندې ما سیف کړی ده دلته دا اوس ما یو عادي ټیبل مې را خلاص کړی ده ټیبل دلته به څه لیکل نه کوئ تاسو په دې کې دا د تاسو د لیست جدول ده لیست هم جوړ کړی ده په دې کې شماره ده فرضاً دا طبعا د تاسو د مکتوب شماره ده دلته راوړل غواړئ یا هم داسې مسلسل شماره ده هر څه شماره تاسو راوړئ که دا یو سیل وي که دوه وي دا کالمونه اوس ما 4 راوستي دي تاسو 10 هم راوستی سئ هغه ستاسو دلته اداره ده او دا نومونه دي او دلته د ادارې د مسؤل نوم ده او دلته دا زه فرضاً یو خط ورلېږم هغه تاریخ دلته لیکل غواړم
نو هغه شی دا ټول دلته مې ولیکل په دې جدول کې. دا کېدای شي اوس ما سره 22 دغه خانې دي، دا کېدای شي تاسو 200 مو جوړ کړئ. یو ځل تاسو په دې جدول باندې تاسو څومره مراجعین دي، فرضاً تاسو یو مدرسه دغه کال اخر کې دستاربندي کوي، دوی سره کوم کسان چې مرسته کوي دغه د داسې لیست جوړ کړي. دې تاریخ په ځای دغه د ټلیفون نمبر هم دلته لیکلای شي، دې په ځای دغه ادرس هم دلته لیکلای شي، یو بل خانه ور زیاته کې ادرس یې ولیکئ. نو هر څه معلومات تاسو چې کوم په کار وي هغه په لیکلای شي دلته. هغه چې مو لیکل بس داسې به نمونه ولیکو لکه ګوره شماره ده هغې لاندې لیکل شوي، کلو او پراختیا اداره ده د هغې مسؤل اسلم نومیږي او د تاریخ باندې زه فرضاً خط ورلیږم. داسې به ټول ولیکو، داسې مو لیکل دا بس سیف به یې کوئ، نوم به ورته ورکړئ او ځان سره به دا تاسو وساتئ. خو دې کې تاسو کله هم دغه راولئ جدول چې تاسو جوړوئ، جدول د جوړېدو لپاره عادي طریقه دا ده تاسو به دلته لاړ شئ، ساده جدول، نور به عنوان به دې ته نه ورکوئ، ځکه هلته عنوان بیا په لینک کې مسله ورکوي. دا جدول راوستل او تر دې اوس زه دا جدول کې استعمالوم، دا پورته جدول د دې معنی ګرځي. اولنی جدول به تاسو مسلسل ساتئ، هغې کې هم دې ترتیب لیکل وکړئ، دلته شماره، نوم ده او اداره ده او ادرس ده، فرضاً ټلیفون نمبر ده او تاریخ ده، نور داسې شی لیکل غواړئ هغه دلته ولیکئ، عنوانونه به ورته ورکئ. دا عنوان ډېر اهم دی، هر عنوان لاندې به د هغې اړونده معلومات ولیکئ، د شمارې لاندې به یو دوه درې ولیکئ، نوم لاندې به نومونه ولیکئ، ادارې لاندې به ادارو نومونه ولیکو. نو په دې ترتیب په ټول به تاسو دلته مکمل ولیکئ. هغې نه وروسته به بیا دا فایل به سیف کړئ. خو زه دې فایل نه وځم، دا خو ما سیف کړی ده او اوس خو دا ضرورت نشته، مخکې ما سیف کړی او د دې فایل د ما سره ډیسکټاپ کې سیف د شماره په نوم باندې ده، یا تاسو ورته لیست نوم ورکولی شئ یا بل شی نوم ورکولی شئ. اوس راځو دلته زه بل یو مکتوب د دعوتنامه ما لیکلې ده، فرضاً دا یو دعوتنامه لیکل شوې ده، دا فرضاً د ساینس او ټکنالوژي د ریاست د آی ټي څانګه د دې له طرفه اوس یو دعوتنامه ده. د ټولو کسانو ته څومره ادارې چې دوی سره ثبت یا موجود دي هغوی ته دوی یو سیمینار جوړ کړی ده او یا یو دغه کانفرنس غوندې جوړ کړی ده، هغوی ته فرضاً درس ورکوي یا درس نه وروسته امتحان اخلي، نو د اطلاع ورکوي. د مکتوب کې ورته لیکلي دي چې په ورځنیو کارونو کې د لا ښه پرمختګ. دا خو ما هسې زر مخکې لیکلی ده، که دلته زه اوس دا لیکم وخت ضایع کېږي، هلته موږ سره وخت کم وي. نو د نوي کارونو او میتودونو د ترویج او اداري چارو د ګړندي کېدو په موخه د ساینس او ټکنالوژي ریاست آی ټي څانګه هوډ لري تر څو د روانې میاشتې 28مه نیټه د یوې اونۍ لپاره د ټولو ادارو د عمومي او اداري مسؤلینو لپاره یو سیمینار ترتیب او د اداري او آی ټي ترڅنګ په لاندې ذکر شویو اړینو مضامینو کې پوره تفصیلات او لارښوونې د تکړه استادانو په مټ ورکړل شي او په اخر کې به یو ازموینه هم ترسره شي تر څو په پایله کې بریالي ګډونوال تقدیر او د ارتقا د مکافاتو وړ وګڼل شي او نور یا د دوی لارې ته تشویق کنه په تنظیم ونازول شي. نو ستاسو له ادارې غوښتنه کوي چې اړونده کسان په سیمینار او ازموینه کې برخه واخلي. دا ولیکل خلیل الرحمن د آی ټي د څانګې مشر، ده ورته دا خط لیکلی ده. دا خو ما هسې یو تصور خیالي غوندې یو دغه مې جوړ کړی ده، مکتوب مې لیکلی ده، یو خط مې لیکل. فرضاً تاسو دا تعبیر کول ته مدرسې ناظم او خپل مراجعین یا اهل خیر حضرات راغواړي، ته ورته وایې چې ما په دې تاریخ باندې دستاربندي ده، ما سره دومره کسان د هغوی ته د فضیلت دستار ورسر کېږي، یا بل داسې فاتحه وي هغې ته فاتحې ولیکي او نور ښه. نو ګټه به یې څه وي د دې کمانډ؟ دا اوس موږ دا خط 100 کسانو ته لیږل غواړو، 100 کسان خو مخکې موږ لیست کې جوړ کړي دي. اوس به دلته راځو ننني درس دا هم ساده، مخکې لیست په جدول کې ولیکل ساده خبره وه، دا مکتوب ولیکله ساده خبره ده، د کې داسې مشکل کار نه ده. الفاظ دي، تاسو کوم الفاظ لیکئ او دلته دا د ادارې محترم مسؤل ده. دا ګوره دلته به نوم راځي د ادارې نوم، فرضاً دلته به لیکلي د کلو او پراختیا د ادارې محترم مسؤل احمد ته، نو دلته به احمد باید راشي، هغه به اتومات د سافټویر په ذریعه. شماره مې نه ده لیکلې، دلته باید شماره راشي. نیټه مې نه ده لیکلې، دلته باید نیټه راشي. نو دا ټولو کې چې کومه نیټه هلته ما هغه لیست کې لیکلې، زه هغه راوړل غواړم، هغه که بدله وه که هر څنګه وه هغه به دلته ځای په ځای کېږي. او د دې ځای په ځای کولو لپاره موږ ځو میلینګ ته ځو او دلته ورته وایي سټارټ میل مرج، اول دا کمانډ ووهو او دلته ګوره لیټر ورته وایي ایمیل د دا نیټ پورې وي انویلپ او لیبل، هغوی نه سره موږ یو میل مرج جوړولی شو، خو زموږ ستاسو لیټر خط پکار ده، دا مو کېږو. نو دلته د دې میل مرج کمانډ ورته ورکړل شولو. ګوره دلته لیکلي سلیکټ ریسیپینټ،
دلته کوم هغه ادرس چې تاسو سره معلومات مواد وي هغه یو دا ده که نیو لیست جوړوي له سره اوس جوړوي نو دا به وو اوس موږ له سره هغه کار چې ما جدا مستقل فایل کې کړی ده هغه اوس له سره دلته کوم او که چېرته زه دا وهم ما سره تیار ښه طریقه دا ده دا نیو ښه طریقه نه ده ځکه دلته چې دونه وخت ته نیو باندې ضایع کې بیا خو د دې کمانډ ګټه نه شوله اصلي طریقه دا ده چې تاسو لیست خوانه پروت وي هر کال به استعمالوي هر میاشت کې به استعمالوي اینه به ته استفاده کوي نو زه دلته لاړ سم یو دغه ته فایل ته لاړ سم زه ورته ما ته فایل خلاص کړه ما سره تیار لیست او ما تاسو ته ویلو ډیسکټاپ کې مې سیو کړی او ډیسکټاپ کې که نوم مې هېر کړی نه وي نو څه نوم باندې و شماره په نوم باندې زه یې اوکې کوم او بس هغه شماره فایل سره یې لینک ورکړو اوس دا موږ تاسو مکتوب ده موږ تاسو له لیست سره یې رابطه ورکړو اوس دلته بس دا نور تاسو پرېږدئ دې ته ورته لاړ شئ انزرټ فیلډ دا فیلډ ته به لاړ ګوره دلته شماره راخیستې موږ تاسو له هغه جدول نه عنوان یې راخیستی هلته 4 عنوان او شماره اداره مسؤل شماره کوم ځای کې راوستل غواړئ دلته شمارې نه وروسته دلته زه شماره راوړم دا کوډینګ به وسي ګوره شماره دلته ولیکل دلته به څه شی راځي دلته هلته موږ نیټه لیکلې وه دلته نیټه راشي نیټه ښکته ده دا به دلته انزرټ کړو هغه مې دلته باید څه شی راشي تاسو په فکر سره د پلانې ادارې نو دلته ادارې نوم به راځي نو تاسو به دلته اداره پلانې دلته اداره به راولي ځکه دلته ادارې نوم دا قوسین او د خپل دغه غشي غوندې ورکوي دا خپل دوی کوډینګ کوي دې کې به تاسو تصرف نه کوئ د دې شماره کې تاسو اسلام راوسته دلته حق د اسلام نه لري دغه چې دا ګوره دا داسې رنګ چې کلم کمپیوټر کې ورته ورکړل شي پیکه غوندې رنګ دې مطلب دا دلته بل ځای سره لینک لري او که تاسو دې کې ګوتې وهلې لینک خرابېږي بیا به کار نه ورکوي محترم مسؤل احمد دلته د مسؤل نوم دلته راوړو او دا مسؤل نوم بس دا زموږ ستاسو هغه اساسي کار ده اوس موږ 100 کسانو ته دا خط لیږل غواړو اوس دلته ما یو خط لیږلی او زموږ څومره کسانو ته پکار ده 100 ته 500 او 1000 کسانو ته پکار ده او هر یو ته مستقل زه خطاب ورته وکم که زه چېرته دا صرف د 1000 پاڼې سره اړوم ما نه یو شی وایي د ښه وخت واخلي 1000 دقیقې وخت واخلي اوس ما سره هلته لیست کې تیار 1000 کسان یا څومره دي هغه پراته دي هغوی ته زه دا مکتوب ورلیږل غواړم دا ټول پوره یو مکمل مکتوب ده نو دا زه دلته ځم دا ختم شو به دلته فینش دا اخر ته ځو میلمرج دلته ګوره دلته پرنټ ډاکومنټ دا پرنټ کراته نو همدومره کسانو سی خطونه خو یو ځل موږ کتل غواړو چې دا ریزلټ صحیح ده نتیجه پایله صحیح ده کنه نو موږ ورته وایي ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ مستقل فایل کې راته راکړه مستقل ډاکومنټ کې راته راکړه نو زه دا ورته کلیک کوم دا چې کلیک کړه اوس دلته ما سره ما تاسو ته ویلو چې موږ سره د لیست کې 1000 کسان لیکلي دي نو زه ټولو ته خط لیږل غواړم که دا خبر د بعضې ته یې لیږم بعضې ته یې نه لیږم نو فرام به ورته ولیکو دا دلته فرام کې به ورته ولیکو یو شمارې نه واخل تر 100 پورې یا تر 150 پورې که بیا به تا ته خاص عددونه درکوي زه ورته هم څومره کسان چې ما سره هغه لیست کې دي هغه راته راکړه نو اوکې مې کوم دا فایل پرېږدي بل فایل راته خلاصوي ګوره هماغه مکتوب ده شماره 2 نیټه شلم د رمضان 14 د کلو او پراختیا د ادارې محترم مسؤل اسلم ته ګوره دا کلو پراختیا ټکی د کمپیوټر اتومات ده اسلم هم راوسته موږ تاسو پاسله مکتوب کې خدا شي نه ولیکل شوی دا د دې په ځای تاسو مختلف الفاظ دا خاصه ما یو تعبیر درته د ادارې د نوم او د مسؤل وکړو تاسو مختلف تعبیرات ته یا مسؤل ته نوم ته ضرورت نه یا نور شي نه او تاسو خپل ذهن پورې تعلق لري نفس د کمانډ او یا د دغه په اهمیت خو پوه دا اوس اول خط دلته ما سره که تاسو ګورئ 100 مکتوبونه په یو سکند کې ولیکل شول دوم چاته دریم نمبر شماره بدله شوله معلومات عامه ادارې محترم مسؤل اکرم ته ولیکل شول او بیا څلورم شماره ده د خپرولو او خپلولو ادارې ته بل دا اسی دغه غوندې تصوراتي غوندې یو دغه د ووم د رادیو او تلویزیون د ادارې محترم مسؤل احسان ته او داسې هماغه یو خط بار راځي شماره هم بدلېږي کسانو بدلېږي کله کې تاسو غواړئ چې دا یو شماره باندې صادر کړئ تاسو یو شماره باندې هم صادرولای شئ کنه نو دا د غنایم د ادارې محترم مسؤل خالد ته دلته بیا د آب و برق ادارې څومره ادارات دي څومره وزارتونه یا خپل هر چا خپل تشکیل او خپل مراجعین او خپل د تعلق او د رابطې خلک هغوی ته په همدې ترتیب باندې
اوس بس یو د زه اوس پرنټ ورته ورکړم 100 کاغذونه کېدم به ټولو ته پرنټ دغه شولو وشولو پرنټ وشو او رسمي هغوی ته مکتوب صادر شو. او بله خبر دا ده که موږ پاکټونه هم چاپول غواړو دې نه مخکې موږ کمانډ یاد کړو چې هغه په څه ترتیب باندې چاپېږي. او به دا درس ته لږ توجه غواړي، ډېر خوندور او ګټور درس ده. الله دې وکړي چې پرې پوه شوي یاست. او نور په لوی الله سپارو. دا د درس پای ده. سبا به انشاءالله بیا دا ریویو او ویو مینوګانې به انشاءالله وایو. او نور په لوی الله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او که چا سره څه